دا اوس که چې ستړی یا الله. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ دغه مورجانه د کوم ځای نه راغلې ده او زما کور ته راغلې ده. السلام علیکم مورجانې څنګه یې؟ د کوم ځای راغلی مورې؟ زه دامان یم. دامان خیرات ټولوم، یتیمان مسیحیان لرم. اگر تاسو خور وایې دلته خانقاه ده وایي لاړ شه زما ولور دی تا سره وایه کومباک کوي. واړه واړه یتیمان لرم اووه دانې. یو کونډې انګور مې زه کونډې یم انګور مې کونډې دی. پردي کور کې یم سیه یم. لا اله الا الله محمد رسول الله. یو ماشوم دپاره چې شی نه لرم که پخپې چپړه کوالم د ګرمۍ ګوره هغه پولیس ګرځي. یتیمان مسیحیان هم دی. خدای مسکین یم، پولو پټه نه لرم، کرا کور کې پرته یم، مجبور یم. خدای مسکین یم، ورور نه لرم، خوان نه لرم، زوی نه لرم، خدای لرم. مورجانې زامن دې چېرته دي؟ زامن د څه کوي؟ زوی مې شاید شو زابل کې شاید شو. همدا یو زوی دی؟ یو زوی مې دی یا دوه لورګانې مګه وطن کې واده دی. اوس چېرته اوسېږي؟ او دامان دی. دامان کې اوسېږي. دا خوراک لپاره څه کوي؟ هېڅ شی نه. ګوره پیشک هم خیرات دی ټولو ماګې ته یتیمان ته ډوډۍ ورکړو. اووه دانې زموږ دغه زما کور ته راغلی ده. زه بار هم په کار کې وم چې اوس راغلم. دغه زما په کور کې دا ناسته ده. نو زموږ د مورجانې خبرې تاسې واورېدلې چې یو زوی مې و په حق رسېدلی، یو مې انګور ده، یو زه خپل یم، زه هم کونډه یم او انګور مې هم کونډه ده. ښه اوس د سار نه څه ټول کړي؟ هېڅ شی نه. پخپې راغلی موږ سره کرانې دامان نه دامان پخپې راغلی مې دا ګوره. چا خیرات درکړی؟ هېڅ شی ورکړی نه دی. دې کور کې دغونه وړه ورکړی دی. کوم کور کې؟ دا ستاسو تو ایسته که زموږ د سار نه دا وړې درکړی؟ سار نه دغه وړه دی زموږ د سار نه وتې ده. دا زه لږ وړی ټول کړی دی. ښه اوس ما نه څه غواړې درته درکړم؟ ته کومباک دپاره الله مسکین مسافر یم. څوک مسلمان موږ سره کومباک کوي، دې سره دنیا آخرت الله کومباک کوي. مجبور یم. خوان نه لرم، زوی نه لرم، ورور نه لرم، مور پلار نه لرم، کور نه لرم. هغې یتیمان دی کونډې انګور مې دی کونډې زه یم. اورې مجبور یم. خدای مسکین یم مسافر یم. اوچې یتیمان ډوډۍ خوري اوچې. لا اله الا الله محمد رسول الله. دغونه زه ګوړې نه لرم که هغې یتیمان ته چپاله به ټول کوم پخوم. نو زموږ انشاءالله زما کور ته راغلی ده. زموږ مور په ځای ده چې څه رانه غواړي انشاءالله هغه به ورته اخلم. راځه چې ځو دوکان ته به یوسم، یو څه به درته واخلم. تاسو قربان دې شما. خدای تا سره کومباک کړی. تاسو موږ سره کومباک کوي، تا سره الله کومباک کړی. راځه مورجانې راځه جګ شه راځه دا سره اوسئ. یو مسیم د اوچې شو خټې مې خوږېږي په خپلې زما خټې مې خوږېږي. انګور دې مریض ناروغ دی. ښه دی. زه مریض یم. یو مسیم مریض دی. ښه مسۍ دې ناروغ دی. شپې ورځ سر مې درګی چې شی نه لرم شفاخانه کې بوځم. ښه دی شه مورې دا راځه مورې. دا اوس که چې ستړی یا الله. ګران خوږې مورې د هر چا په غم ژړېږم، د هر چا په دردېږم، د میږي نه هم زارېږم. دا د وړه هر څه دې خپل لاندې ږدمه. دا وشو دا د غوړي راوشی شوه. دا د چه دا د لوبیا صحیح شو. دا د بوله صحیح شو. صحیح شو. صحیح شو. دا نور څه غواړي؟ الله خدای تا سره کومباک کړی. خیر اوسې. الله خدای تا سره کومباک کړی. یو دکان دی چې نور دې څه یا پکاري الله خدای تا سره الله. ژوندی اوسې. زه عاجز یم، مسکین یم، مسافر یم.
بیکه سیم بیبه سیم الله تاسو مونږ سره کومبه کړی تا سره الله کومبه کړی دا د سودا شوله ان شاء الله بیا زه ستا خدمت کې موري بیا ستا خدمت کې چې کله سودا خلاص شو زما کور ته راځه زه به تا د سودا درکړم صحیح ده موري تا ته قربان دي شم مونږ زمونږ عاجز مسکین سره تاسو کومبه کړی تا سره الله زه موري یم زلن بلکستوره زما ګران خوږی مورې زچی خاندم ته خندم دا د کرام شوله صحیح ده څومره خفه کېږي مورې ما نه ته زارېږي شپه چې تېره شي سحر شي ستا زړګی